د کورنیو چارو وزارت د قرارګاه په لوی جومات کې د بخاري شریف درسونه پای ته ورسېدل او طالبانو ته د فضیلت چپنې ورپتن شوې. صاحب عبدالرازق ولد علي شاخان ولایت فکتیا. پرتمین غونډې ته د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال، د تامیناتي چارو مرستیال، د مقام سریاور او نور مشران راغلي وو. د کورنیو چارو وزارت تامیناتي چارو مرستیال الحاج مولوي عبدالله مختار غونډې ته وینا وکړه او د علم د زده کړې په اړه معلومات یې شریک کړل. علم د شریعت، علم د قرآن او د حدیث د یو ستر منزلت او ستر مقام لري. خو راځو دې ته دغه ستر مقام ولې لري؟ ځکه چې د دې په واسطه باندې الله پېژندل کېږي. د علم په واسطه باندې د الله معرفت او د الله سره تعلق جوړیږي. او چې کله ته الله وپېژنې، د الله عظمت شان وپېژنې، د الله جلالت شان وپېژنې، د الله جل وعلا شانه هغه لویي د هغه قدر او جلال وپېژنې، نو بیا له انسان نه انسان جوړیږي. انسان نه بیا اشرف د مخلوقات جوړیږي. انسان نه هغه انسان جوړیږي چې بیا خلکو ته ګټه رسوي. هغه ټول عمر د الله په اطاعت او د مخلوق په خدمت کې تېروي. الحاج مولوي عبدالرحیم ثاقب هم یاد مبارکې غونډې ته وینا وکړه او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی پیام یې فارغ شویو طالبانو ته ورورسوه. دغو قدرمنو فاضلانو او همداراز دغه ټول مجلس علمي روحاني مجلس ټولو برخوالو ته د جناب خلیفه صاحب ښې هیلې او درناوي وړاندې کوم. هغوی ډېره ارزو لرله چې نن له تاسې سره یو ځای په دې علمي مبارک مجلس کې ګډون وکړئ. هغه تقریبا 3 هفتې څه کم زیات په سفر باندې ولو او یو ورځې یو ځل همدا مجلس د ده د راتګ و تشریف اوري لپاره وځنډېدو. خو نن بیا په شپه کې امیر المؤمنین صاحب حفظه الله لخوا دعوت ورته راغی او هغه په عاجل سفر باندې وغوښتل سو کندهار ته. کنه هغه به هم له تاسې سره موږ تاسې سره یو ځای په دې علمي مقدس مجلس کې شریک کړو. نو هغه بیا ما ته دا خبره وکړله چې ما دا ارزو وله چې له دغو فاضلانو سره د هغوی له قدرمنو استادانو سره وګورم او د هغوی له قدرمنو استادانو خاصتا جناب قاري صاحب ابودردار څخه قدرداني وکوم. خو دغسې یو عذر پېښ سو. د ما عذر به دغو ټولو قدرمنو فاضلانو ته د مجلس ټولو برخوالو ته او خپله قاري صاحب ته وایسته. د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال الحاج ستر پاسوال مولوي نورجلال جلالي هم غونډې ته وینا وکړه او د شاګردانو او استادانو له هڅو یې مننه وکړه. د دینی علومو د شاګرد او د طالب العلم مقام دغه دی چې د الله برګزیده مخلوق فرشتي د طالب العلم د قدمونو نه لاندې وزرې خوري. د ده د مسلک نه، د ده د خدمت نه خوښي څرګندوي، محبت سره کوي. وکفا به شرف، دا ونه شرافت کافي دي. زمونږ ستاسو الحمدلله ثم الحمدلله دغه بابرکته مجلس کوم علماء کرامو چې دلته درس و تدریس وکړو 2 وظیفې په غاړه ویوړلې، 2 ګټې وکړلې. یوې دلته اداره وچلوله او بلې دغه مقدسه وظیفه سر ته ورسوله چې موږ تاسو نن د دغه برکته مجلس حاضران یو. د بخاري شریف د ختم چې د ډېر لوی شرافت دی. قاري ابودردا د درسونو د لړۍ په هکله معلومات د ګډونوالو سره شریک کړل. نو الحمدلله هر څه زمینه مساعده ده. الله تبارک وتعالی دې زموږ ستاسو په مشرانو په عمرونو علمونو کې برکت کښېږدي. آینده کال ته به ان شاء الله تعالی زموږ ښه جید استادان دي، خاصتا دا مشران استادان او د درسونو شاش کالم ښه اهتمام سوی. خو آینده کال ته ټولو استادانو په دې باندې مشوره کړې چې ان شاء الله تعالی موږ به تر دې هم زیات د درسونو اهتمام کوو. نو ان شاء الله د دې لپاره آینده کال لپاره به ام ان شاء الله ښه طریقه او نظم که خدای کوله د استادانو په برکت
او الله تبارک وتعالی موږ هم په دې خادمانو کې شمار کړي او خاصتا د حاجي خلیفه صاحب د احمد برکاتو اخلاص یقینا زه کله کله وایم دلته راسم زموږ دا درسونه ډېر وختي د لمانځه سره شروع کېدل او استادانو به د ډېر لیر ځایونو څخه ځانونه رارسول نو یقیني ما ورته چې دونه کوشش مالي ورځ مې ول مالي یقیني سړی د خپل په کارونو کې وګوري مال د حاجي خلیفه صاحب چې په دا ټولو کارونو کې نور نه چې دی او دغه مسجد اجر و ثواب او د دې دا کم کار چې الله تبارک وتعالی د ده په ذریعه روان کړی الله دې زموږ ستاسو د ټولو مشران په علمونو او عمرونو کې برکت شي نو انشاءالله آینده کال ته به هم او مدرسه تر دې کاله پورې هم په ښه حالت باندې الحمدلله را رسېدلې په پای کې د فضیلت چپنې فارغ شویو طالبانو ته ورپتن شوې.